سلامونه دوستانو، اول تاسو ما سره دغه ویډیوګانې وګورئ. سپیدا کړي امانت یو د خدای خدای په وزن زمانت یو د خدای موږ له ایمان سره مینه کوو وهر ها دوستانو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته او وایرل ویډیوګانې جوړه کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه ښیم. د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونتې غوښتنه درنه کوم که چې د زموږ چینل کې نوي یاست نو دغه چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل ایکن تڼۍ دې سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. ملګرو، ما به تاسو ته دوه ټمپلیټې درکړي چې هغه تاسو کولی شئ د واتساپ چینل او د ټلیګرام چینل څخه ډاونلوډ کړئ. د واتساپ چینل لینک او د ټلیګرام چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، له هغې ځای کولی شئ ورته ورشئ. نو راځئ د ویډیو په طرف. اول به تاسو راشئ دغه انشاټ برنامې ته. چې کله انشاټ برنامې ته راغلی، دلته به راشئ په ویډیو باندې کلیک کوئ، بیا به راشئ په دا نیو باندې کلیک. چې کله هم په نیو باندې کلیک کوئ، ما به تاسو ته یو دوه ټمپلیټې درکړي وي، هغې نه به راشئ اول یو ټمپلیټ راواخلئ چې هر یو ستاسو خوښ یې هغه به راواخلئ. مثلا زه دغه یو راخلمه. چې کله مو دغه راواخیسته، دې نه بعد به تاسو راشئ دغلته چې دی ګوره دغه چې دی زموږ سره 15 ثانیې دی. نو که چېرته تاسو غواړئ ویډیو زیاته جوړه کړئ، نو دلته به راشئ دغه اپشن چې کوم دي دا به داسې د اخري ته راولئ، اول هم نه دویم هم نه بلکې دغه اخري خوا نه 5 نمبر کوم چې دی په دې باندې به ورته کلیک کوئ. دلته ګوره ډبلوکیټ دی، دغه ډبلوکیټ باندې چې کله تاسو کلیک کوئ نو ستاسو سره به دا دغه رقم ته وګوره 13 ثانیې ته ورسېږي، یعنې 2 دانې وشي. بیا په ډبلوکیټ باندې کلیک کوئ، ګوره موږ سره 15 څلوېښت، همدارنګه چې څومره زی خوا دا وګوره موږ سره 1 منټ لاړ. نو چې څومره تاسو ویډیو جوړول غواړئ هغومره به دا ډبلوکیټ کوي، همغومره به یې کوي. هغې نه بعد به تاسو راشئ دغلته به د اول سر کې به دویم اپشن آی ډي چې کله لیکلی دی په دغه باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ، دلته به بیا په موزیک باندې کلیک کړئ. دلته به تاسو یو موزیک راواخلئ. که چېرته موزیک درسره نه وي، د ویډیو نه یې راخلئ نو د ویډیو نه یې هم راخیستی شئ. مثلا دلته یو ویډیو د تاسو سره، نو په همغه ویډیو باندې کلیک کړئ. چې کله مو ویډیو باندې کلیک کړئ، دلته ګوره تاسو سره به دا شیان صفحه راشي، دغلته به راشئ، بیا به د ټیک مار علامه کلیک کړئ، دلته به ستاسو سره موزیک چې کوم دی هغه اډ شي. نو دې نه بعد چې کله تاسو سره موزیک اډ شو، بیا به راشئ په دا ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار علامه باندې کلیک کړه، نو دغلته به تاسو راشئ دا لاندې دا کوم یو هغه چې درته ښکاري سټیکر اپشن، دې باندې به کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړه، دلته به بیا سټیکر اپشن ته راشئ. چې کله بیا سټیکر اپشن ته راغلی، دغلته دا ګالري کوم اپشن چې دی په دې باندې به کلیک کړئ، او دلته به تاسو راشئ په دا جمع نشان باندې کلیک کړئ. دلته به چې دی تاسو د خپلې خوښې یو عکس راواخلئ. مثلا چې عکس مو راواخیسته، باید د هغې عکس هغه بیکګراونډ چې کوم دی هغه کټ وي. نو ما ته څو عکسونه راخیستي چې تیار بیکګراونډ هم کټ دی، دلته ما سره ثبت شوي دي. زه د هغې نه یو عکس راخلم. مثلا زه دغه عکس راخلم. چې کله مو عکس راواخیسته، نو یو عکس به راواخلئ، دې خوا ته به یې داسې ولګوئ. دلته ګورئ ورته چې کله مو دې خوا ته ولګوو، نو بیا به راشئ په دا ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه باندې کلیک کړه، په دغه خوا یې ورته کلیک کړئ. چې کله په دې خوا باندې ورته کلیک کړئ، دلته یو کلیپ اینډ لیکلی، یو ویډیو اینډ، په دې ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ. چې کله په ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ، نو دا به ستاسو سره د ویډیو تر اخره پورې ورسیږي. بیا به دې نه بعد تاسو راشئ دغه کافي چې کوم یې لیکلی په دې باندې کلیک کړئ، چې دا به تاسو سره 2 دانې شي. بیا به دغلته په دې هغه باندې کلیک کړئ، او دا به دې خوا کش کړئ، ترې یو دانه به راجلا کړئ، او بیا په دغه اپشن کلیک کړئ، دا مخ به یې دې خوا واوړي. دې نه بعد به راشئ دا به هم دغلته داسې ورته کېږدئ. دلته ګورئ چې کله مو کېښوده، دغلته به یې خپلې مرضۍ والا برابر کړئ. باید عکس داسې سم شي چې دواړه یو رقم ته کېښول شي، نه یو ډېر جګ وي او نه بل ټیټ شي. نو چې کله دومره کار تاسو وکړه، بیا به راشئ که دغلته تاسو غواړئ ورته ولیکئ چې پښتو سندره یا پښتو نظم. که نظم لپاره غواړئ نو نظم به ورته ولیکئ، که سندره غواړئ هغه به ورته ولیکئ. د لیکلو لپاره به راشئ په ټي باندې کلیک کړئ، او دلته به ورته ولیکئ تاسو خپل د مرضۍ خط چې هر شی ورته لیکئ. زه مثلا ورته لیکم پښتو نظم. بیا به راشئ دغه ځای کې ورته رنګ ورکومه، زیړ رنګ ورکومه. دلته راځم زیړ رنګ ورکوم. چې کله مو زیړ رنګ ورکړه، دلته ګوره ما ورته ولیکه پښتو نظم. نو بیا په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم، یا دغلته یې ورته ږدم. او که تاسو غواړئ چې سندره ولیکئ، نو همدارنګه تاسو دلته کولی شئ ورته ولیکئ چې پښتو سندره. نو چې کله مو دا ولیکه، دا دغه ځای کې ورته کېږدئ، دا ډېر ښایسته شو کوي. نو را به شئ بیا په دې باندې ورته کلیک کړئ، او په دې ویډیو اینډ به ورته کلیک کړئ، نو دا به تر ویډیو اخره پورې ورسیږي. بیا به راشئ په ټیک مار علامه به کلیک کړئ، دلته به زمونږ ویډیو چې کومه ده هغه پای ته ورسیږي، یعنې جوړه به شي. نو د ثبت کولو لپاره به راشئ پاس په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. بیا به په همدغه ایکسپورټ باندې کلیک کړئ، نو ستاسو سره به ویډیو چې کومه ده هغه روانه شي، یعنې ثبت شي. نو دوباره ویډیو که چېرته غواړئ تاسو په همدغه ډیزاین کې جوړه کړئ، نو هغې لپاره هم تاسو همدغه طریقه باندې کولی شئ چې هغه کوم بل ټمپلیټ چې دی هغې ټمپلیټ طریقه هم ټول همدغه رقم ته چې سره کومه ته دا جوړېږي هغه رقم ته هغه جوړېږي. ښه دوستانو، دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو درسره لایک کړئ، او زموږ چینل ډي کومرس کې درسره سبسکرایب کړئ، او د بیل ایکن تڼۍ درسره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو په الله سپارم، د خدای په امان.